لازم کارو کوم چې طالبہ د 200 په ځای 1000 روپے راکړم. څنګه یو معلومات مې نه کوم خپه نشي دیاړي والے یو کس د دې معلوم دي دیاړي کوي مزه کومه کنه تمګه ترا کې نه بیا خبره پورا کین د بسیر د شپې له بعد خبرو کو او کو صلاح پیراله خو یا بسم الله کو صلاح پیران لنو سکار کولی شي ته دیاړي چې تاسو یادې زما کار لګران دي صحیح ده زما سره خور دغه برچت ته خېجو صحیح نو برچت ته خېجول شي ان شاء الله استاد وا پکا دیاړي سو مدن سبا ما دیاړي چې څه دیاړي ترا ته وای نو بس چې خبره سپا نن سبا د غزر دوه سرچريږي یاره استاد دیاړي سیواله یار مال راځي کارو غشنا مال تاسو والا کسو ګورا 300 روپیا ولا تاسو برای کنه بالکل بل خېجو 800 روپیا ورالو خې بس غریبینو بس سشتانه دیاړم نشته تانن کارونه کو نه کنه نن میکار نه کوي نو بیا ته چرته روان یو زه بس دلته راغلم ما سدیاړي نیاړي به ملو شو نو دا چې دیاړي ملونه شو تاسو کور ته رواني نو واده کړی دی واده نو ته به د وړو مور ته سوي چې تاسو ته دې به کار مارنو بس در غریبی ده نو بس صبر او دا دې چې هغه د ستر د شو په مخه کار نه کوي او د دکاندار نه راغلو هم شو کوي چې دکاندار داخله چې غږ نه کوي هغه نه می مړورو یو داړې هغه کوي لغون ته پاتې واس ما دې وړورو انسان راوړي نن زه ګورو باندې چې هدا مالک ته سمې دوش نو بس راوړي اوګیت کی اخر پر پختنا د پړم ختم شو اولم ختم شو او بعدغه چې کار ملو نشي تر ما خامه په دې دی او راوړي دا خو خره چې تاسو د دیاړي ملو شو لکه چې زره دورم کو دام نو ملو شو بیا خو ته بيخي ته شګتلې بس الله مالک ته بس الله پاک ورکول وره سناسا خدای پاک دا بس الله حکم دی او زه ما چې ته دونه مجبور یې کنه چوڑم ختم شوی او کارم دله 17 زنه دی کړی دا 800 روپے خو بیا سړی راځي نه چې تعالی 800 روپے یاره نو بس جیداس خلک پکشته چې په 1500 کار کوي په 200 کار کوي چې اوس نه نو خامخا بیا پارسو کې خو نه زه استاد مجبور نه غلطه فائدہ نشم غشته کنه زه بلا ځکه کارو کوم چې طالبہ د 200 په ځای 1000 روپے راکړم څنګه ده وخاله صحیح الله وکړه او یو بل خبره شوه ته دې بس وګم چې کوم خوري لوز ته روان کړم یو زو اخورم نشته نو بس دا خو بیا زمانه کې داستانه کیږي نه دا زه تعالی ولې درکوم تا ته پته شته د 1000 روپے دا ته کوم کار کې پرې ګرمه کې روته دا خو مانی چې دا غیرتی خلک کوي کنه بالکل او الله پاک غیرتی ذات ته نو د الله پاک سره غونډه غیرتی خلک ډیر خوخي نو بیا زبون بولې نه خوخ نو اوس ګوره چې ته مان نه پیژنې او زه تا نه پیژنم نو دا پیسې تعالی چا درکړي دا الله پاک نو بیا چې الله پاک درکړي یی کې بیا ته څنګه وشي دا زمانه کې نو وځي تاسو خوخه نو مسله شو دا چې کومه لسره د تاسو مزدوري نو ملو شوی هغه ته الله پاک په یو ځای باندې د لسره د پیسې درکړي ټیک شو اوس چې ته وړ نو وا نو په پیسو کې چې توړ یو سي دا پیسې خو بیا ګړې شي نو زه ما چې د 1000 روپیا سټولې رسودا شوې په دې باندې سودا یو ځا چې کله ته کور د ورننوځي نو چې ستا په جیب کې سنا سپراته یا دا څنګه چې د تشور شو کور ته ټیک شو نو دغه 1000 روپو به ته کور ته سودا یو سي او دا 1500 روپیا دستا د جیب خرچه شو دا به جیب کې واجه چې ته کور ته ورځي چې ستا جیب ډکې چې ساړه بځي چې او مانن خمزدوري کړي الله دې کړه الله دې د دشمنانو ساته الله دغه نو ساته د دشمن نه د الله ساته او الله نیک اعمال درکړي امين امين اوس ساړي رخولي مزدوري شو ته بس څه کې چرته باندې نو بس زم به کور ته چوټي شو چوټي او چې تا د وړو مور ویا
یا ته د وړو مور ته وې چې ما نن داسې مزدوري کړې ده نو دای به یقین راځي یاره مزای به یقین نه راځي خو بس ایله به یقین څنګه راولي پته راته هغه ته به داسې مزدوري مې کړې ده چې دا ما خو یې سکه چې الته کستا یو ورورو وی غرور دی راته وی چې دغه چې ستاله مزدوري خو ستا ده وی 2000 روپیا سپیشل تا راکړو دا به ما طرف زما غخور ته واله کې دا سپیشل زما دا غخور سره دا 2000 روپیا به زما غخور ته واله ٹھیک شو اوس بداسې کارو کې چې لاړ شو کور ته دا چې څنګه د نن مزدوري الله پاک درکړه کنه نو سبا روزه سبا بیا نشته الله مالک دی السلام علیکم څنګه تاسو نو یو تاسو کو مردان ته روانه ما سره ته ودا سیده زنه نو دا سیده لار ده نو ما خوري مزه له کوه مشه لګه تقریبا لګه راځي بوتل باندې بوتل باندې کې ځلانه بالکل باندې ولر باندې تاسو باندې خولې د غدو په درس ولر وچی ولر دا ولي نه لګ بیمارو ها ما باندې مرګونه مرض ها نو را گذار شو چې زستنو باندې نه خپل ټیک ها نو چا رواني نو ځکه ډاکټر اوس را پروت دی دیږي اوس کارګه ها په بچای کې کار کوم مزدوري والا والا بچی نه بس مزدوري او نن دی جوړی وا ها دلته یو ټکټورو سوال جواب کړو څو کوی ځاړه کوو همې ډاکټر هغه له وروته نه نه دا وروته خو ټیک نه په دې سر باندې نه ما باندې چې دا مرض دي زه زما په دې سر باندې دا دي نه دا دي نه پرسي دي ها دا خوشاله خپل دا کارو کاکا زه ما پندن خراسم د مې چټي کړې دا ها زم ډېر نه روان شوم ما بس یو کپ چو پیسې راګه بس پلاره بوس کم کو پیسې سره جیب کی او کول سره نینو بس تاخو خراب کور به روان ما چې سي ته دوله خپل ځوان دوله خپل ځوان قسم په خدای ته راځه په پیسو باندې تجيبه تجيبه بالکل نه زیاده 500 روپیا جیب کې ګیره شګر دی یو خپل ځوان صحیح ده ستا مجبوری راته معلومات مجبور خدای دې ستړي زه کو خدای دار چاله پاسه کوي خدای دې دار چاله پاسه وجود تزي مزدوري لپلا